نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د وتمه سپورې خلاصه بیانېږي. د دغه سپورې په شری کې الله تعالی د مشرکین یو ضد دا بیان کړی دی. مشرکین و د الله تعالی نه د خپل خواشه او د خپل مرزي مطابق د معجزات مطالبه کړه. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې دو چې کچیرته د دې دی فرمایشي معجزات دی پیرا کول د پورا د اسمانه فرشتي نازل شي یا مړی د دې سره خبره وکړو نو دای کې ضد او هر درمي دم راځي تایدو چې د بیا اسلام نه وروړي. دا الله تعالی د یو ضد بیان کړی دی چې دا مراد ضد نوک خلق دی چې کچیرته د دې سره داس هم شي نو د بیا د اسلام نه وروړي. الله تعالی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تسلی ورکړی دو چې کچیره څوک تو ته په کور کې رکاوټ جوړوي یا تو ته څوک تکلیف درکوي بیا تخپل زړه ما وړي کوه ته پریشانه کېږم ځکه چې په تونه مخکې څوره پیغمبرونو غلي دي د یغه سره انسانونه او پیریونه دشمنات کړی دي یغه ته پریشانای ورکړي پیغمبرون ته یغه ته رکاوټ جوړ کړی دی نو دغه خبره باندې پریشانه کېږم ځکه چې پتون مخکې پیغمبرونو سره هم داسې شوي دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې دو یای چې د مشرکین د یو ډېر بد او غلط عادت او د دې بل غلطه عقیده او نظریه و. ا نظریه دا دو چې کیم د ځکه پیداوار او د ځکه نه کیم شاین راوځي یا داسې مول زناور چې کیم دی دغه کیم بچون دی دغه پیداوار کې بیا د خپل خیال مطابق یو حصہ مقرره کړی و. یو حصہ د الله تعالی په نوم باندې و او یو حصہ د بتونه په نوم باندې ایشا کړی و. کیما چې یو حصہ د الله تعالی په نوم باندې و دا د فقیرون ته مسکینون ته غریبون ته تقسیموله او کیما یو حصہ چې د بتونه په نوم هغه د بتخانه چې کیم مجاورون دي پاغه باندې ودی تقسیموله. نو حالانکه هر شی الله تعالی پیدا کړی دی او دا هر شی د الله تعالی دی خو د دې د باطله عقیده او نظریه و چې بس مش خپل مرزي کې چې کیم شی د چا د پوره خاص کوي کیم شی د چا د پوره خاص کوي. بیا الله تعالی د مشرکین د یو رسم بیان کړی دی یا چې د خپل بچی قتل کوله خپل لینه قتل کوله الانکه بیا د تشنه پیدا شوی دی کچیره هر سړی خپل لیر قتل کو بیا د یغه نه مخته نسل څنګه پیدا کیږي نسل مخته څنګه جاری کوي دا ډېره غلطه خبره ده ډېره غلطه نظریه و ده چې بچی وي قتل کوله او دا یو بیا بعض داسې زناور وي مثلا بحیره او صاحبه غو زناور دا د بتونه په نوم باندې پرشوله دا ودی نه خوړلې او په دا باندې ودی سوارلی نه کړله او په دا باندې ودی سامان نه کښیاش ځکه چې دا د بوتونه د پوره خاص کړی وي او ځنه داسې زناور وي چې د یغه شوده د سړی د پوره ټیک وي او د شزونه د پوره د حرم کړی وي دا د خپل ذاتی د سیوا تجربه او د غلطه نظریه و. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړی دو یا چې کیم زناور چې مو د توسته پورا حلال کړی دي هغه حلال دي هغه استعمالول شي دی هغه په استعمالول کې هیڅ قباحت نشته او هغه زناور چې کیم یا هغه شای چې مو د توسته پورا حرام کړی دی هغه همیشه د توسته پورا حرام دی هغه توس کله هم ما استعمالوي. نو مشرکین داس وی چې یغه بعض شاینه چې کله شور ته ولاګدل بیا هغه د زنده پورا حلال کړل او چې کیم شای و د دې طبيعت موافق نه و د مزاج موافق نه هغه د دې زنده پورا حرام کړل. الله تعالی بیانوي چې نه داس په دغشي کې د توس خپل اختیار نه چلیږي بلکې دا ټول اختیار د موده چې کیم شای زه حلال او حلال چې کیم شای زه حرام او هغه حرام نه. الله تعالی داسې وته زناور د حلال کړی دي مثلا میجه وزا او داسې یش غومشه دا مذکر مؤنث دا وته زناور جوړیږي د موده توس ته پوره حلال کړی دي. او دغه نه علاوه چې کیم شاید توسته پورا حرام دا یو خو مرده مړی چې کیم زناور مړوي او دغه خوراک نه دی صحیح بل هغه وینه چې د زناور د رګ نه وځي او درم نمبر باندې
د خنزیر غوښه او څلورم نمبر باندې هغه ځناور چې د غیر الله په نوم باندې قرباني شي. دغه خوړل دا کله هم صحیح نه دي. او دا یو تفصیل مو مخکې ته بیان کړی چې هغه ځناور چې هغه غوړه څوک تربته کو بیا د هغې د وجې نه مړ شي یا پوسه نر ولویږي یا یو شی ووایي یا څوک یې په لرګي باندې ووایي او که چېرته داسې ځناور چا د ژوند په حالت کې پیدا که مینده که او بیا یې هغه حلول که بیا د هغې خوړل صحیح دي او که چېرته هغه هم مړ شه بیا هم د هغې خوړل د صحیح نه دي. نو الله تعالی صرف د دغې د مشرکینو د یوې عقیدې تردید کو چې هر شی د خپل ژوند لپاره حلالول یا حرمول دا ټیک خبره نه ده بلکې چې کوم شی مو حلال کړی دی حلال دی چې کوم شی مو حرام کړی دی هغه حرام دی. بیا الله تعالی د اوامر او د نواهی دا تفصیل بیان کړی دی یا چې قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د دین خلاصه د دوه شیونه دي، یو دی اوامر او یو دی نواهی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. کوم چې اوامر دي په باندې مشتوس عمل کی او کوم چې نواهی دي هغه نه مشتوس ځون بچ کوي. بیا الله تعالی د اوامر او د نواهی په نسبت باندې دلته لاس شایونه ذکر کړی دي چې د یو مشتوس ډیر زیات خیال ساتي. اول خو د الله تعالی سره څوک شریک ما جوړوي، الله تعالی سره څوک شریک ما جوړوي، د مور پلور سره حسن سلوک کوي، په شر او یا سره ورسره مخ کېږي. او په درم نمبر باندې تو داس کې چې خپل بچون د رزق د ډور د وجه نه ما قتل کوي. او څلورم نمبر باندې بے حیايي او د هر قسم د غلط کورنه ځون بچ کوي. او پنځم نمبر باندې تو یو مسلمان سړی نه حق ما قتل کوي. او شپږم نمبر باندې د یتیم سړی د یتیم ژوند کې مول دا په غلط ځای کې ما خرڅ کوي. او هم نمبر باندې توس په ناپ تول کې کمی کله هم کوي او توس عدل او انصاف کوي او توس داس کوي چې د الله تعالی کې معاهد در سره کړی دی هغه پیرا کوي او صرف په صراط مستقیم باندې ځي. دا غلط شی نه دي او دغه ډېر زیات اهتمام کوي چې کوم شی نه کې الله تعالی مشته حکم کړی دی چې دا کوي هغه کې چې د کوم نه مشته منه کړی هغه نه مشته ظلم منه کوي. بیا الله تعالی ډېر رحیم او کریم ذات دی. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. یی چې کوم یو کاس د نیکی اراده وکړو الله تعالی یخته ایوانه کی بیا هم ورکوي او که چیرته هغه نیکه چار وکړو بیا الله تعالی لاس نیکی ورکوي. او که کوم یو سړی د غلطه چاره اراده وکړو الله تعالی د پورا ګناه نه لیکي، د په نامه اعمال کې ګناه نه لیکي. او که یو سړی غلطه چار وکړو د ګناه چار وکړو بیا لاس ګناه نه لیکي بلکې یو ګناه لیکي. الله تعالی څومره رحیم او کریم ذات دی. دا سورت ختم شو په دا نه بعد سورۃ الاعراف. دا سوره اعراف دغه تفصیل ان شاء الله مخکې ته بیانوم چې اعراف تشته یي او په دا کې هغه کسون چې نه جنت ته سي او نه جهنم ته سي دغه په میانس کې یو ځای اته اعراف یې دیول دی پابنه چې کیم کسون سي اته مطلب هغه په اعراف باندې نو سي یغزي ته اعراف یې دغه دیول ته. الله تعالی په دغه صورت کې دغه صورت په شری کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د تسلی ورکړي یا چې کیم د دین دعوت ته خلط ورکوي، د توحید دعوت ورکوي، تبلیغ ورکوي، بیا ضروری نه ده چې هر انسان د تو خبره ومني. په دا کې ډېر خلک د تو دشمنات کو، د تو مخالفت کو، د تو خلاف پروپاګاندا کو او هر کس د تو خبره نه مانی. بیا په دا خبره باندې ته پریشانه کېږي نه ځکه چې پتونه مخکې څوره پیغمبرونو غلي وي د هغې ټولې سره دا شوي خلک و د مخالفت کو، هر سړی د خبره نه منله، انسانونه یا پیرونه د مخالفت کو دشمنات وکړه. الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي. الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې نیک اعمال او بد عمل چې کوم دی دغه و تلل کیږي ګڼل کیږي نه. یو کس دا نشي ویلی چې مو خو عمره کړې وه، مو خو داره عمرې کړې وې، مو خو شل حجونه کړې وي، مو خو دمره لمانځونه کړې وي، ګڼې وې نه، په ګڼل باندې هېڅ شی نشي. اصل بنیادي شی اخلاص دی.
بلکې د قیامت پر ورځ چې کوم اعمال وي هغه تلل کیږي. کله چا د نیک اعمال تله دا وزندوره وا دا سړی کامیاب دی، او کله چا د غلطه چاره د ګناه تله وزندوره وا ابل د نیک تله وزن چې کومه تله وا هغه الکی وا دا سړی ناکام دی. او دغه د پورا ضروری دی چې میشت ټول عمل د سنت مطابق جوړ شي. او د اعمال د قبلول د پورا درې شرایط. یو دا چې عقیده د ټیک وي، دوم نمبر دا چې اراده د ټیک وي، او درم نمبر دا چې طریقه د ټیک وي. عقیده، اراده، طریقه چې دا درې سره د ټیک بیا انسان کامیاب دی، او کچیرته دا خروپی بیا انسان همیشه د پورا ناکام دی. بیا الله تعالی مخکې د لباس ولا خبره بیان کړې دی چې لباس د انسان د پورا نعمت دی. لباس دوه قسمه دي، یو د ظاهري لباس، یو د باطنی لباس. ظاهري لباس چې کی میشته سوغندي خط شه، پارتیک شه، یا داسې نور شای نشول چې په هغه باندې جسم پټیږي، ستر پټیږي، کاغه د سړی وي او کده ښځې وي. باطنی لباس دا ته تقوا، او باطنی لباس دغه زیات اهمیت ته په ظاهري لباس نه، ځکه چې یو سړی تقوا برابر شي، متقی شي، پرهیزګار شي، بیا دغه سړی لباس د پخپله د تقوی ول جوړیږي، اسلامی لباس جوړیږي، غیر شرعي لباس نه جوړیږي. نو په دا کې زه یوه خبره دا هم درته کومه چې د میژه د علاقې ډېرې جلکۍ داسې چې هغه غیر شرعي لباس وغندي. نو که چېرته د میژ د خپل کور ماحول دغه ښه وساتي، خپله باچۍ ته ښه کپړه راوړي د شرعي لباس، یا میشته هغه ته د جالۍ ولا کپړه نه راوړي، یا داسې کپړه نه ورته راوړي چې په هغه کې جسم جواتېږي، د ښځې خو ټول جسم دغه ستر دی. او که چېرته میش داسې نیمه کپړه ورته راوړي چې هغه د شریعت مطابق نه وي، بیا پلور هم په ګناه کې ورسره شریک دی. که مور ته زوی کپړه راوړي، زوی هم په ګناه کې ورسره شریک دی. که ښځه ته خپل میړه کپړه راوړي، د میړه هم په ګناه کې ورسره شریک دی. او د کندورونو ته مو دغه یو اپیل دی چې داسې کپړې دا کله هم نه راوړي، ځکه چې یو سړی د داسې غلط شي ترغیب خلته ورکوي، داسې غلط شی په خرڅوي، د ګناه ول شی په خرڅوي، بیا دا د کندور هم په دا ګناه کې د دغه سره شریک دی. نو ډېر زیات خیال ساتئ چې نن سبا خلک دا ګیلې کو چې د مولیر دو هغه 10 ګرځي او 10 کپړې وغوندي، 10 چارې کو نه، خو په وړې کولې باندې خو تو داس عادت ورشي شوی و چې تو 10 کپړې ورته راوړل چې د مو یو لیر دو اته زه 10 کپړې چې وسته په ریج دې کړله، بیا ورسته ګیلې کې چې د مولیر خو 10 کپړې وغوندي. اول و دا خیال ساتي چې زه په کور کې کیم شی استعمالوم، څرنګه استعمالوم، هر شی انسان دا کوشش کو چې د هر شی د سنت مطابق جوړ شي، بیا انسان کامیاب دی. لکه څرنګه چې حضرت آدم علیه السلام او اما حوا علیه السلام اته چې شیطان داس یو چال جوړ کړی و، دوکا یې ورکړله، داسې د آدم علیه السلام اولاد ته هم په چاردو چې خیال وساتي. یو شیطان دامره د شیطان کا تشریت پس منظر وکس چې سوره دای د علم ولو فرشته ته تعلیم ورکوه چې یو دای د یو پیغمبر سره داس کړلای شي د جنت چې کوم لباس او هغه ځنه لری ک، بیا د آدم علیه السلام د اولاد سره داس نشي کړلای. په هر شي کې خیال په چار دی، کژن کوي لباس د شریعت مطابق، کجل کوي لباس د شریعت مطابق، کا شزاوی لباس د شریعت مطابق، بلکې هر عمل د شریعت مطابق جوړوي. د میشتوس علاقه خو الحمدلله دغه نه معمولی غونډه دغه شاینه په حفاظت کړو. الله د داسو کو چې همیشه د پوره د میشتوس علاقه د داسې خرافات نه او د داسې بهایي نه په حفاظت کې الله تعالی وسوتي. بیا الله تعالی د مشرکین دا خبره بیان کړې چې دوی په حرم کې طواف کو، خو طواف ودی لغړ کو، د یو چې په لغړ جسم باندې طواف کړل دغه عبادت ته او داسته د حرم تعظیم دی. دا خبره بالکل غلطه ده. الله تعالی دغه خبره تردید کړی دی، یی چې کتوس چې حرم ترڅي بیا په لغړ جسم باندې نرڅي، دا عبادت نه ده، ګناه ده. او چې توس حرم ترڅي په لغړ جسم مرڅي، دغه د حرم تعظیم نه دی، به حرمتی ده. نو دغه وجنه الله تعالی د مشرکین دغه نظریه تردید بیان کړی دی. دلته د جناتیونه او د جهنميونه او د اعراف تذکره الله تعالی بیان کړی دی.
اعراف دا د جنت او د جهنم په میانس کې یو دیول دی دا ته اعراف په دا باندې هغه خلق وی چې د یغه نیکی او ګناه د یغه نیکی او د یغه ګناه د دوه سره برابر وي به دا په اعراف باندې وی الله تعالی په څو وخت نه بعد دا جنت ته داخل کو او دا سه په هغه وخت کې جنتیون جهنميون ته وی چې میش نن ډېر خوشحالي الله تعالی چې کیما د میش سره وعده کړی و د جنت الله تعالی میش ته راس کړل میش په جنت کې خوشحالي او د توس سره چې کیما الله تعالی وعده کړی و د جهنم هغه الله تعالی توس ته در کړل په وخت کې جنتین خوشحالي او جهنمین ډېر جوت خپوي بیا الله تعالی د توحید درې اهم او غټ دلایل بیان کړی ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش الله تعالی و اسمانونه جوړ کړی دي او سره اسمانونه بغیر د سحر نه دي بغیر د مټ نه دي بغیر د دیول نه دي یو اسمون ته د دیول ضرورت نشته میشتوس کا په کوټه جوړوي یو وړي کا چاته دراوي د یغه د پر د مټ ضرورت وي د یغه د پر د دیول ضرورت وي خو د الله تعالی طاقت قدرت وکسي چې دره او اسمانونه درولې دي دغه د پر د مټ ضرورت نشته دوام دلیل الله تعالی د عرش الله چې دغه څومره زیات وسعت دی لمبایید او چوړایید خو دغه ته د مټ ضرورت نشته الله تعالی د خپل قدرت مطابق بغیر د مټ نه بغیر د ولنه د درولای دي او درم نمبر باندې میاشت او داسې مرسترګه دغه الله تعالی د توحید او د قدرت نه دی الله تعالی څومره غټ قدرت ته څومره زیات طاقت دی چې یغ مرسترګه او داسې میاشت کې مادو هغه د پیدا کړی دي دغه نه څومره زیات فائدہ حاصلېږي هغه تفصیل وخت نه دی خو الله تعالی دغه درې شاینه د خپل قدرت اظهار کړی دی په دغه درې شاینه کې چې هغه اسمانینه بغیر د سحرینه عرش بغیر د سحرینه او داسې مرسترګه او داسې میاشت کې مادو دغه الله تعالی پیدا کړی بیا په اخر کې د سورات په اخر کې خبره درته ختمه الله تعالی د 15 پیغمبرونو تذکرہ بیان کړی دو او دغه سره د 15 قومي تذکرہ بیان کړی دو په دا کې بنیادی او اهم شایده دی چې دا خبره وشول مقصودی چې ټول پیغمبرون دا په څو اصول کې متفق دي هر پیغمبر دغه توحید دعوت ورکړی دی هر پیغمبر په دغه اصول کې دا متفق دی هر پیغمبر د توحید دعوت خپل کوم ته ورکړی دی او دومره خبره بیانول دا مقصودی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکوي چې کچیرته په دنیا کې ته پریشانی هروشي څوک د مخالفت کو څوک د دشمنی کو بیا ته پریشانه کېږه ما ځکه چې تیر پیغمبرون چې سوروي دی یغه سره د شوی بیا یغه هغه نه پریشانه شوی ته په دا باندې زړه ماتنګوا پریشانه کېږه الله تعالی نه د صبر دا وغوړه اپینځه پیغمبرون د حضرت نوح علیه السلام حضرت هود علیه السلام حضرت صالح حضرت لوط حضرت شعیب علیهم السلام او الله تعالی د میشتوس د شرک نه وسوتی او الله تعالی د میشتوس په توحید باندې همیشه د پر قائم او دائم وسوتی الله تعالی د میشتوس د غلطی کورې نه وسوتی الله تعالی د میشتوس همیشه د روغه کورې د شي کورې د کړه توفیق تر نصیب کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین